په دې ویډیو کې زه راځم تاسو ته د ریاضیاتو یو داسې فورمول ښیم چې هغه په 5 ډیرو کاریدونکو فورمولونو کې راځي. او که تاسو زموږ نورې ویډیوګانې لیدلې وي نو تاسو به معلومه شوي چې موږ ډیر د فورمولونو د یادولو یا حفظ کولو سره ډیر علاقه نه لرو، خو په ځانګړي ډول دې فورمول لپاره زه غواړم چې دا تاسو ځان سره یاد وساتئ، او نه یوازې دا چې ځان دا یاد وساتئ بلکې په دې هم پوه شئ چې دا فورمول موږ څنګه ثبوتو او بیا څنګه لاسته راوړو. نو راځم زه اوس تاسو ته دغه فورمول نوم لیکم. نو د فورمول نوم دی دوهمه درجه معادلو فورمول، په انګلیسي کې ورته وایي کوادراتیکس فورمولا. او ښایي اوس تاسې پوه شوي اوسئ چې دا موږ د دوهمه درجه معادلو د جذرونو یا د حلونو د پیدا کولو لپاره په کار وړو. نو راځو په دې باندې اول عمومي خبره کوو، بیا به پکې یو څه مثالونه کار کوو. نو راځو دلته عمومي شکل داسې لیکو چې که چیرې موږ سره یو دوهمه درجه معادله وي a x مربع جمع b x جمع c مساوي له 0 سره. نو موږ تاسو دې شکل سره بلد یو چې دلته a b c دا څه دي، دا a چې دی دا د x مربع ضریب دی، b د x ضریب دی او c پکې ثابت حد دی. نو د دوهمه درجه معادلو فورمول موږ ته دا وایي چې د دې معادلې جذرونه یا د x هغه قیمتونه چې دا معادله ورسره صدق کوي هغه عبارت له څه څخه دي. x مساوي کیږي دلته موږ لیکو چې منفي b مثبت منفي b جذر د b مربع منفي 4 ac او دا ټول تقسیم پر څه باندې، دا ټول تقسیم پر 2a باندې 2a. اوس ښایي تاسو ته دا فورموله ډیره لانجمنه او داسې سخته ښکاره شي، دا به تاسو څنګه یادوئ، خو دې کې چې تاسو لږ څه تمرین وکئ نو بیا دې سره بلدېږئ او دا تاسو ته په ذهن کې په یاد پاتې کیږي. او دا چې دا فورمول له کوم ځای څخه په لاس راغلی دی په دې باندې موږ به په راتلونکي ویډیو کې خبره وکړو، خو صرف دومره وایو چې دا فورمول د دې معادلې د کامل مربع په طریقه باندې تجزیه کولو څخه لاسته راځي. نو دا د دوهمه درجه معادلو فورمول دی. نو اوس راځو موږ دا دې کې یو عملی مثال کاروو. نو لومړی راځو موږ داسې یو مثال کاروو چې هغه موږ پرته د دې معادلې څخه هم فکتورونه یې لاسته راوړلی شو. زه راځم دلته لیکم چې x مربع مثبت 4 x منفي 21 دا مساوي کیږي له 0 سره. نو دلته راځو لیکو چې a پکې څو دی، دلته موږ سره د دې ضریب یو دی، نو a مساوي 1 شو، b مساوي 4 دی او c پکې مساوي څو دی، c مساوي 21 دی منفي 21. نو راځو دغه قیمتونه اوس په دې فورموله کې وضع کوو. نو موږ ته به په لاس راشي x مساوي کیږي دلته به ولیکو چې منفي b دی، منفي b په ځای د b قیمت وضع کوو منفي 4، b خپله موږ سره 4 دی، منفي علامه خپله راغله، مثبت منفي جذر د b مربع یعنی 4 مربع کیږي 14 منفي 4 ضرب a د a قیمت دی 1 او ضرب سو ضرب c قیمت دی منفي 21، دلته ورسره لیکو ضرب منفي 21 قوس کې بند، دا ټول د جذر لاندې او بیا دا ټول تقسیم پر 2 په خپله د a قیمت څو دی 1 دی، 1 کې چې ضرب شي خپله 2 پاتې کیږي. د دې ځای نه دا څو ته ساده کیږي، لیکو چې دې ځای نه دا مساوي کیږي x مساوي شو دلته لیکو منفي 4 په خپله مثبت منفي ګورو چې دا څو ته رسیږي، دلته منفي 21 دلته منفي 4 دی، دواړه به منفي کې ضرب شي، دا به ختم شي، دا علامه به مثبت شي. نو 4 ضرب 21 دا کیږي 4 اتیا جمع 14 دا کیږي 100 مثبت منفي جذر د 100 او تقسیم پر څو، تقسیم پر خپله 2. دې ځای نه به دا مساوي شي منفي 4 مثبت منفي لاس تقسیم پر 2. اوس کولی شو چې دواړه حدونه په 2 باندې وویشو، دې ځای نه به دا x مساوي شي د څو سره، x مساوي شي منفي 4 چې په 2 وویشو منفي 2 او مثبت منفي لس چې په 2 وویشو دا کیږي مثبت منفي 5 سره. نو دا موږ ته وایي چې x مساوي کیږي منفي 2 جمع 5 دا کیږي 3 سره او یا x مساوي کیږي منفي 2 او منفي 5 دا کیږي منفي 7. نو موږ ولیدل چې دوهمه درجه معادلو فورمول موږ ته
د دې معادلې لپاره د دې جذرونه په لاس راکړل یا د دې حل مونږ ته په لاس راکړو. مونږ کولی شو دا قیمتونه دې کې وضع کړو او څنګه یې کړو وارزو، او یا هم کولی شو چې دغه معادله مونږ په څنګه کړو په دوو قوسونو باندې تجزیه کړو. د بېلګې په ډول راځو مونږ دوه داسې عددونه پیدا کوو چې حاصل جمع یا د جمع حاصل یې څلور شي او د ضرب حاصل یې منفي یوویشت شي. نو پوهېږو چې اووه او درې دوه داسې عددونه دي، منفي اووه مثبت اووه او منفي درې داسې عددونه دي چې ضرب حاصل یې منفي یوویشت کېږي، جمع یې څو کېږي، جمع حاصل یې څلور کېږي. نو لیکو چې x جمع اووه ضرب x منفي درې دا مساوي کېږي له صفر سره. له دې د ځای نه لیکلی شو چې x جمع اووه مساوي کېږي له صفر سره او یا x منفي درې دا مساوي د صفر سره کېږي. دې ځای نه چې x لاسته راوړو نو دواړو خواو نه اووه منفي کوو، x به مساوي شي منفي اووه سره، او یا دلته راځو x چې دا لاسته راوړو دواړو خواو سره درې جمع کوو، x به مساوي شي د دریو سره. نو ګورو چې همدا ځوابونه مونږ ته بیا په لاس راغله، معنا ده چې په ښکاره ډول دغه فورمول مونږ سره صحیح دی او کار ورکوي. خو اوس خبره دا کوو چې کله مونږ دا په دې شکل تجزیه کولی شو ولې دومره لانجمن فورمول کې دغه پوښتنه حلوو. نو دا دې دپاره کوو چې کله کله داسې کېږي چې داسې عددونه مونږ په اسانۍ سره نشو پیدا کولی یا دا په اسانۍ سره په داسې پوره عددونو باندې په قوسونو نه تجزیه کېږي، بیا هغې دپاره مونږ دا فورمول کاروو. نو راځو هماغسې مثالونه اوس پکې کاروو. نو یو ځل بیا دلته مونږ د دوهمې درجې معادلو فورمول ولیکلو چې x مساوي کېږي منفي b مثبت منفي b مربع منفي څلور ac ټول تقسیم پر دوه a باندې. راځو اوس دې کې یو عددي مثال کارو. نو داسې لیکو چې درې x مربع جمع شپږ x مساوي کېږي له منفي لسو سره. نو لومړی کار چې دلته مونږ کوو هغه دا کوو چې دغه حدونه ټول یو لاس تاړو. نو دواړو خواو سره به زه لس جمع کم دا به مونږ ته پلاس راشي درې x مربع جمع شپږ x جمع لس دا به مساوي شي له صفر سره. اوس راځو مونږ دې کې دا د دوهمه درجه معادلو فورمول په مرسته حلوو. نو زه راځمه دلته لیکمه چې دلته a مساوي څو دی درې، b مساوي څو دی b مساوي شپږ او c مساوي دی له لسو سره. او اوس راځو دې فورمول کې دا قیمتونه وضع کوو. نو دې ځای نه مونږ ته په لاس راځي چې x مساوي کېږي مونږ سره فورمول دی منفي b مونږ سره شپږ دی، نو لیکو منفي شپږ مثبت منفي b مربع په ځای مونږ څه لیکو شپږ مربع او بیا ورپسې منفي څلور a د a قیمت دی درې، نو څلور ضرب درې او ضرب c دی، نو c قیمت دی لس، دا به شي لس، دا به ټول د جذر لاندې او په مخرج کې به شي دوه ضرب a قیمت دی درې. دې ځای نه به دا مساوي شي لیکو چې x مساوي کېږي دلته بیا لیکو منفي شپږ مثبت منفي دلته اوس راځو لیکو چې شپږ دېرش دا به شي جذر د شپږ چې مربع شي شپږ دېرش منفي دلته راځو څلور ضرب درې دا کېږي دولس، دولس ضرب لس دا شو یو سلو شل، نو شپږ دېرش منفي یو سلو شل ټول د جذر لاندې تقسیم پر دو په دریو کې شپږ. نو که اوس پام وکړئ دا برخه ډېره په زړه پورې ده. هغه څنګه؟ ځکه چې شپږ دېرش منفي یو سلو شل دا کېږي منفي څلور اتیا، راځم دلته منفي کومه چې مطمئن شو منفي شپږ دېرش ښه دا کېږي دا علامه د دې ده. نو دې نه چې دا کموو دا کېږي دا به شي لس، لسو نه چې شپږ لاړ شي څلور پاتې کېږي، دلته یولس پاتې، یولس نه چې درې لاړ شي اته پاتې کېږي، نو دا کېږي منفي څلور اتیا. نو لیکو چې x مساوي شو منفي شپږ مثبت منفي منفي څلور اتیا او جذر تقسیم پر شپږو باندې. نو اوس ښایي ستاسې زړه تنګ شي چې دا اوس څه لانجه شوه، دا څه رقم فرموله ده، دا خو موږ ته ځواب نه راکوي بلکې دلته دا منفي څلور اتیاو جذر دی کوم چې موږ نه پېژنو، نه پوهېږو چې د منفي عددونو جذر څه شی دی. نو اصل کې د دې مطلب دا دی چې دغه معادله چې ده دا په حقیقي عددونو کې حل نه لري. نو دلته وایو چې حقیقي عددونو کې حل
نه لري بلکې دې ته بیا موږ وروسته نور عددونه دې دپاره د عددونو یو بل ډول معرفي کوو چې هغې ته موږ موهومي عددونه وایو او بیا په موهومي عددونو کې کولی شو چې د دغه معادلې لپاره موږ حل پیدا کړو. نو اوس دپاره همدا وایو چې کله موږ سره دغه بی مربع منفي څلور AC د دې قیمت منفي راووتو د دومره برخې، موږ وایو چې دا معادله حقیقي عددونو کې حل نه لري یا حقیقي حل نه لري، بلکې داسې کوو چې دلته د ګراف کوونکي حساب ماشین په مرسته د دې معادلې ګراف رسمو. نو دلته موږ ګراف کوونکي حساب ماشین راوړلو. دلته موږ ولیکل چې y مساوي کیږي 3x مربع جمع 6x جمع لس. اوس راځو موږ د دې ګراف رسمو د دې تکمو په مرسته باندې. نو وینو چې د دې ګراف پورته نه داسې راځي، دې ځای کې رسیږي، دلته یې راست دی، دې نه بیرته پورته ځي. نو دلته د x محور نه قطع کوي، معنا دا چې دغه معادله د x په هیڅ قیمت سره دې معادله کې y مساوي نه صفر کیږي. نو موږ ولیدل چې دغه دوهمه درجه معادلو فورمول موږ ته قیمتونه صحیح په لاس راکوي. راځو یو بل مثال پکې کارو. نو دا ځلې داسې لږ څه پیچلی مثال کارو چې د هغې تجزیه کول لږ څه ستونزمن وي. نو راځو دا د دوهمه درجه معادلو د فورمول په مرسته همداسې حلو. دلته یې معادله په ذهن کې لرو چې موږ وایو x مساوي کیږي منفي b. نو لیکو چې دلته منفي b قیمت څو دی؟ 12 دی. بیا مثبت منفي قوس جذر لاندې b مربع دلته راځي، یعنی 12 مربع کوم چې مساوي کیږي 1/4 سره. همدارنګه بیا منفي 4 a په ځای قیمت منفي 3 دی، لیکو منفي 3 او ضرب c په ځای قیمت څو دی؟ مثبت 1 دی، ضرب حالت کې دی ضرب 1. دا ټول د جذر لاندې او مخرج کې 2 a په ځای قیمت منفي 3 دی، نو 2 په منفي 3 کې منفي 6. دا مساوي کیږي، لیکو چې یو ځل بیا منفي 12 مثبت منفي بیا راځو جذر د څو، دا منفي دی دا منفي دی، دواړه به سره ضرب شي، دا به مثبت شي. نو 1/4 مثبت 3 په 4 کې 12 کیږي، 1/4 او 12 دا کیږي 1/56 او تقسیم پر منفي 6. ښه، نو اوس مونږ کولی شو چې دغه برخه لږ څه نورم ساده کړو. که چیرې مونږ د دې په ضربي اجزاو باندې دا تجزیه کوو، نو 1/56 په ضربي اجزاو داسې تجزیه کوو چې راځو لیکو 1/56 د دې لومړني ضربي اجزاوې دي 2 او 28. بیا 28 چې دی د دې ضربي اجزاوې دي 2 او 9. نو لیکو چې 1/56 د جذر لاندې دا مساوي دی له 2 ضربې 9 د جذر لاندې. دې ځنه دا لیکلی شو چې 2 ضربې 2 او ضربې 9 د جذر لاندې. 2 ضربې 2 مساوي کیږي 4 جذر بیرته خپله 2 دی، نو دا مساوي شو 2 ضربې 9 د جذر لاندې. نو اوس دا لیکلی شو چې دا مساوي کیږي منفي 12 مثبت منفي 2 ضربې 9 د جذر لاندې ټول تقسیم پر څو؟ تقسیم پر منفي 6 سره. د دې ځای نه کولی شو چې د صورت او مخرج په 2 باندې اختصار کو. دا به مساوي شي، دا به شي منفي 6 مثبت منفي، دلته به په 2 چې اختصار شي دلته به یوازې 9 پاتې شي 9 او مخرج کې به پاتې شي منفي 3. اوس کولی شو چې دا د دې مخرج دواړو دپاره جلا جلا ولیکو. دا به شي منفي 6 تقسیم پر منفي 3 او مثبت منفي 9 جذر لاندې تقسیم پر منفي 3 سره. دې ځای نه دا مساوي کیږي، دا به یو بل سره خلاص شي منفي د منفي سره، او دا به 1 دا به 2 شي، دا به شي 2 اختصار شو او مثبت منفي څو، نو دا به شي 9 د جذر لاندې تقسیم پر څو؟ تقسیم پر 3. تاسو به وایئ چې دا منفي چېرته لاړو، نو منفي دغه منفي علامه یو ځل مثبت سره ضربېږي،
منفي پاتې کېږي، بل ځلې منفي سره ضربېږي بیرته مثبت کېږي، نو بیرته هماغه مثبت او منفي پاتې کېږي. نو زما په نظر همدومره دا ساده کېدی شي، دې نه وړاندې نور قیمت نشي ساده کېدی، البته په داسې محاسبه چې په لاس باندې کوو. یو ځل بیا باید یادونه وکړم چې دا منفي علامه دلته موږ له پامه نه ده غورځولې، بلکې دا موږ داسې لیکلی شو چې که چیرې دا مساوي له دوو سره شي نو دا به شي یو ځل لیکلی شو چې مثبت، دلته لیکو چې 9 د جذر لاندې مخرج کې چې لیکو -3 او بل ځل لیکلی شو چې 2 منفي هماغه 9 د جذر لاندې او تقسیمي دا ځلې سو -3. بیا دلته علامه منفي شو، دلته یو ځلې مثبت شو، دغه دوه علامې مونږ بیلې بیلې ولیکلې. اوس دا مونږ ته په لاس راځي مثبت منفي کې منفي کېږي، نو دا به مساوي شي 2 منفي جذر د 9 تقسیم پر 3 او دا چې علامه سره ضرب شي دینه مثبت جوړیږي، دا به شي 2 مثبت جذر د 9 تقسیم پر 3. نو بیا ما خبره شو چې 2 مثبت منفي، دلته مثبت دلته منفي دی، بیا جذر د 9 تقسیم پر 3 سره. نو 2 مثبت منفي 9 جذر د لاندې تقسیم پر 3 دا موږ سره د دې معادلې لپاره څه شی دي؟ د دې معادلې جذرونه دي یا حلونه دي. راځو یو ځل بیا ګراف کوونکي کالکولیټر یا حساب ماشین راخلو او هغې کې د دې ګراف جوړو. نو دلته موږ په حساب ماشین کې ولیکل چې y مساوي کېږي -3 x مربع مثبت 12 x مثبت 1 دا معادله کې ولیکله. اوس راځو د دې ګراف رسمو. نو وینو چې دا ګراف موږ ته په لاس راغی او که چیرې موږ د دې قیمتونه دې ځای نه معلوم کو نو 2 جمع مثبت منفي 9 جذر تقسیم پر 3 نو 9 جذر شاوخوا شپږونه لږ څه ډېر راځي، شپږ چې بیا په 3 باندې ویشو نو شپږونه لږ لوړ قیمت دی، دا به شي 2 نه لږ څه د پاسه یو قیمت. نو کله چې 2 سره جمع شي نو 4 نه لږ څه زیاتېږي او چې 2 نه تفریق شي نو 0 نه لږ څه کمیږي او ګورو چې همدغه دلته په همدې نقطو کې خطا کړی، دلته موږ ګورو چې 4 نه لږ څه لږ ورتېر دې ځای کې خطا کړی، 1 2 3 دا 4 دی او همدارنګه بله نقطه چې د هغه 0 نه لږ کم دې خواته دې ځای کې قطع کړی دی. نو په دې هیله چې تاسو ته دغه د دوهمه درجه معادلو فورمول ګټور تمام شوی وي.